سړی راولاړ سو چا ته دوکه ورکړه دا هم فلیس منا له موږ څخه نه دی. عام طور په دې کې مثلا سړی راولاړ سو شیدې خرڅولې شیدو ته اوبه ور واچولې فلیس منا د الله رسول فرمایي دا له موږ څخه نه. تا دوکه وکړه دوکه په شیدو کې تا اوبه ولې واچولې دا شیدې خو ته په دا خرڅوې یاره چې دا خالص شیدې دي او ته اوبه ور اچوې نو دا څنګه خبره دا حلال دي که حرام دي؟ دا حرام دي حرام دا ناجایزه ده. لکه یو سړی راولاړ سو تا ته ویلې ول دا 15 غزه کپړه دا و پیسې د 15 غزه در سواخ ته چې کور ته رالی هغه 3 غزه و نو خو ته په خپل به پېژې چې دا حرام کار وکي او دکاندارم په پېژې چې ما حرام کار وکي 2 غزه مې ورکم کړل دلی چې دی وتا ته چې دی 1 کیلو درکې په 1 کیلو کې خامخات به پیالې ته وبا چولې دي مستا چې دی خو کم سوې. الله رسول فرمای فلیس منا دا له موږ څخه نه دي. دا پر دین نه دی دا پر اسلام نه دی. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ تیرېږي چې شیدې خرڅولې چې شیدې خرڅولې دا شیدې ورته کتل په دا شیدو کې دوه با چولې وي او به ورچولې چې ورچولې وي او به داسې ته ودرې دی. حضرت ابو هريره ورته ویلې ول اے سړی د قیامت په ورځ به څه کوې ته د قیامت په ورځ به ته څه کوې چې الله وتا ته وایي چې دغه شیدو سه وسو به وباسه ته دا اوبه ایستلی سي یا نیسې ایستلی نو لحاظه ولاړ سه جهنم نه. چې کوم سړی په شیدو کې اوبه اچوي بیا یې خرڅوي بیا دغه اوبه به د حضرت ابو هريره فرمایي د قیامت په ورځ ورته ته الله ووایي وایي د دغه شیدو هغه شیدې به درته کښېږي اوبه به دا اوبه ځینې وباسي تور پازی نه سم ځینې ایستلی نیسې ایستلی چې څوک اوبه نشي ایستلی هغه به جهنم درته جهنم. څونه ډېر خلک په دا حواله باندې هغه وایي یاره ماته فایده نه کوي ماته ګټه نشته پکې زما د کوره پکې تاوان دی. نو څه دي چې تاوان دی؟ چې تاوان دی ته د بل چا کور خرابوې د خپل کور د خرابېدو څخه ځان بچوې د بل مسلمان کور خرابوې بیا دغه شیدو والا چې کوم دي اول خو اوبه ورچي اوبه خو خامخا ورچي تقریبا د عام دکانداران خامخا په دا ښار کې 15 دکانداران حساب چې هغه به نه ورچي هغه پیور کار کوي هغه بیا څه چمکي دا پیور کار والا هغه راولاړ سي د غوا او د ګامې شیدې چې هغه سره ګډي کی د غوا شیدې چې دي هغه مطلب هغه نری دي نری او د ګامې چې کوم شیدې دي هغه گاړه دي مطلب هغه دغه 2 کیلو هغه تقریبا 1.5 کیلو د ګامې خسرې شي کیږي دی راولاړ سي د غوا شیدې چې هغه مثلا په 75 پیدا د پاویار پیدا و د ګامې شیدې چې هغه په 100 پیدا و دی په نو راچی دی راولاړ سي د غوا چې کوم شیدې دي هغه په دې ګډي کې چې ګډي کې دی دا نه بیا دې څه درته ما وبنه دی راچوي او رښتیا وای دوه بنه دی راچوي دا و هغه د غوا شیدې خیر واچولې د غوا شیدې پاویار پیدا او د ګامې په 100 پیدا نو څنګه سونو دا جایز ده دا حرام کار دی. حضرت ابو هريره ورته ویلې ول چې کم سړی په شیدو او بغړی او بیا د قیامت پر ورځ اے سړی ته څه کوي د الله په دربار کې چې الله وتا ته وایي چې تا په دغه شیدو باندې او بغړی کې ورسره شیدو وسنو وبو بس نسی کولای دا رقم بنوتم چې نسی کولای ته جنت ته نسی ته که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.